د امریکا غږ خبريال فاروق فراق او د پښتني سندرغاړي شکیله ناز واده. شکیله ناز دومره عمر چیرته وه؟ د پښتو پوسټ مینوالو په یو نوي ویډیو کې تاسو ته هرکلی وایم. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د نن نه لسګونه کاله وړاندې به شکیله ناز په پی ټي وي باندې راڅرګندېده او سندرې به یې ویلې، خو ډېره موده هغه د سکرین نه ورکه وه او د هغې په اړه هیڅ معلومات نه کېدل چې آیا هغه چیرته ده، ولې سندرې پرېښودې او بیرته د هنر دنیا ته ولې نه راځي، هغه مړه ده که ژوندۍ ده. خو یو دم بیا څه موده وړاندې دا خبرې راڅرګندې شوې چې میرمن شکیله ناز د امریکا غږ خبریال فاروق فراق چې د پېښور اوسېدونکی دی هغه سره واده وکړ او د هغې نه وروسته یو ځل بیا هغه د سندرو او فن دنیا ته راغله او خپلې سندرې شروع کړې. هغه په خپلو خبرو کې ډېره زیاته خوشحاله وه. څو ورځې وړاندې په مردان کې د شکیله ناز لپاره جوړ شوی ادبي محفل را جوړ شوی و چې میرمن شکیله ناز ته پکې د ویاړ او فخر څادر ورپسر کړی شو. په دغه پروګرام کې د بېلابېلو شعبو سره تړلي خلک موجود وو چې پکې شاعران هم وو، هنرمندان او همدغسې لیکوالان پکې هم موجود وو. هغوی ټول ویل چې د میرمن شکیله ناز بیرته سندرو ته راتګ یو ډېر ښه قدم دی، ځکه چې میرمن شکیله ناز د پښتو ادب ته ډېر زیات خدمت کړی دی او موږ نه غواړو چې دا هیره دې همداسې پټه پاتې شي. خیال محمد په خپلو خبرو کې وویل چې شکیله ناز یو ډېره ښه سندرغاړې ده او هغې ته الله تعالی داسې خوږ غږ ورکړی دی چې داسې د خوږ غږ سندرغاړې ما لا تر اوسه پورې نه ده اورېدلې او د همدې خوږ غږ له امله هغې ځان ته یو نوم پیدا کړی دی او باید دغه نوم ټول عمر ژوندی وساتل شي. دغه پروګرام ته راغلي بېلابېلو میلمنو خپلې خبرې وکړلې او د شکیله ناز په ژوند باندې رڼا واچوله. په دغه پروګرام کې لیکوال اکبر هوتي ایډوکیټ ویل شکیله ناز بیبي چې د موسیقۍ دپاره د کوم اعلی کلام انتخاب کړی دی په هغې ورسره باشعوره طبقه د زړه له تله مینه کوي او د مردان سیمې پښتانه بیا په ځانګړي ډول ویاړي چې شکیله ناز د مردان په خاوره زیږېدلې ده. هغه وویل چې د شکیله ناز د خپلې ژبې او هنر لپاره خدمت نه هېرېدونکی دی او پښتانه په دې خبره ډېر زیات خوشحاله دي چې هغې یو ځل بیا خپل فعالیتونه پیل کړل او بیرته د سندرو دنیا ته راغله. د مردان پخوانی ضلعي ناظم حمایت مایار په خپله وینا کې د شکیله ناز فني خدمتونه وستایل او ویل چې د پښتنو په خاوره ډېرې وینې توی شوې او جنګونه وشول، اوس ترهګرۍ او توندلاریتوب ته د ماتې ورکولو لپاره دا ضروري ده چې هنر ته وده ورکړل شي او د هنرمندانو درناوی وشي. هغه دا هم ویل چې استاد خیال محمد او شکیله ناز په څېر هنرمندان د پښتنو مهم اساسي دي او پښتانه باید د خپلو دې اساسو قدر وکړي. حمایت الله مایار چې د دغې دستوري په راجوړولو کې ډېر زیات محنت او کوشش کړی دی ویل چې په راتلونکي کې به د خپلو هنرمندانو او شاعرانو د خدماتو د ستاینو لړۍ کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ځوان کول وتلي هنرمندان عرفان کمال، راشد خان یوسفزی، وصال خیام هم شکیله ناز ته د هغې په فني خدماتو پیرزوینې وړاندې کړې. د پروګرام قربانو ښاغلي عمران صفي، اجمل شاه یوسفزي، محمد طفیل او علي یوسفزي ویل هغوی په تېرو وختونو کې هم د پښتنو د لویو هنرمندانو د ستاینو پروګرامونه را جوړ کړي او نن ویاړي چې د داسې یو سترې هنرمندې په ویاړ یې دستوره را جوړه کړې ده چې په هغې یوازې مردان نه بلکې ټوله پښتونخوا فخر کوي. په دغه موقع باندې لیکوال فاروق فراق چې د شکیله ناز اوسنی خاوند هم خبرې وکړلې او د هغې په فني خدمتونو یې رڼا واچوله. میرمن شکیله ناز هم خپلې خبرې وکړې، ډېره زیاته خوشحاله وه او د ټولو پښتنو نه یې مننه وکړه. قدرمنو دوستانو، دا یو تازه خبر چې تاسو سره مو شریک کړ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري درسره لایک کړئ او نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره پښتو پوسټ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډېره مننه.